ملګرو دا د سرداب د سیند غاړه ده د مېلمانه چکر راغلي دي. دا د سرداب د سیند غاړه ده، دا پې کښتۍ ولاړې دي. ملګرو دا مېلمنو ته د دې ځای لوکل ساز غږېږي، تماشې وایي ورسره ناست دي. دا زمونږ نور مېلمانه دي، افریدي دي. دلته یې ګډه لال کړه د سردریاب غاړه کې، او دا دې ټول ناست دي او خپل پروګرام د روټۍ موټۍ کوي او انجای کوي. خلک ځای په ځای په ښارونو کې او په دغه کې تنګ شوي دي، روتې دي. تاسو ته دا ټول لوکیشن بخیر. دا د سردریاب غاړه ده، مخامخ یې پل دی، دا کښتۍ ولاړې دي، د اوبه بیږي. دا وګورئ ورته. الله څنګه پروګرام دی؟ خیر دی؟ کارونه مارونه هم ښه دي الحمدلله. بازارونه روان شو که نه؟ دا د سردریاب جولې دي، اسونه دي، ماشومان پې زانګي. هغه غټه زانګو ده، دا بله وړه زانګو ده. دا د ماشومانو لپاره موټرسایکلې دي. دا لږ پیسور نه وګورئ ورته. دا د سردریاب ښکلاګانې دي او دا زانګوګانې دي. وګوره ورته دا اسونه دي ماشومانو لپاره. وګوره څومره خوند کوي. Rahatsız abla da çok mülman da var dan sana.